سلامونه ملګرو جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وئ دا ځل په جرمني کې او د جرمني د کولن نوم هم اورېدلی دی د کولن ښار په دغه کلیسا باندې ډېر مشهور دی دا کلیسا چې په 1248 کال کې جوړه شوه او 600 او 50 کاله شاوخوا یې وخت ونیو چې دا جوړه او را جوړه شوه بالاخره په 1880 کال کې بشپړه شوه په دې ځای کې د دې دپاره هم ناست یو چې زبی خان چې دی د فلمونو ځوان لوبغاړی دی دی را سره دی زما ډېر ارمان و چې دی له نږدې نه وګورم ځکه زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې متاسفانه د فلم او سینما خبره په هېرېدو ده خو اقلا چې موږ وکولی شو د افغانستان بهر سینما یاده کو او د راتلونکو نسلونو دپاره یو پیغام ورکو زبی خانه مننه چې راغلې زما بلنه دې ومنله کور ودان نو راته ووایه څنګه داسې پېښ شول چې سینما ته دې مخه کړه او بالاخره په دې کم عمر کې دې ډېر فلمونه ډک کړل او په فلمونو کې کار کې هغه هم د جرمني په سینما کې په اول کې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ستاسو ګرانو لیدونکو او کتونکو ته زما خو له ځوانۍ نه شوق و د وړکېتوب نه شوق و چې زه په سینما کې کار وکړم او په له بده مرغ نه چې په افغانستان کې هغه امکانات چې ما غوښتل راته مهیا نه و او کله چې مهاجرت ژوند مې پیل کړ په آلمان کې له هغې راهیسې نه مې کوشش وکړ چې سینما ته لاره پیدا کړم او په دې برخه کې زده کړې وکړم او د لوړو زده کړو امکانات راته مهیا نه وو ځکه مې نشو کولی چې دلته په شخصي پیسو باندې یا په شخصي مصرف باندې درس وایم بیا مې کوشش وکړو چې ورکشاپونه او سیمینارونه پیل کړم د سینما په برخه کې او ورو ورو مې د ورکشاپونو کار شروع کړ ډېر ښه نو د سینما کې د کومه برخه لوستې سینما خو بېلابېلې برخې دي نه تا په کومه برخه کې زده کړې کړي ما ابتدایي زده کړې کړې دي عمومي په شکل باندې او داسې لوړې زده کړې مې تر اوسه نه دي کړې کوم ډول فلمونه معمولا چې کار دې پکې کړی دی کوم ډول فلمونه دي زه اکثرا د تاریخي فلمونو کې کار کوم او زما کوم نقش چې وي یا رول مې چې وي همیشه د سرتیري یا د پولیس نقش غواړم چې کار وکړم او د ما د خوښې نقشونه هم همدا دي ډېر ښه ډېر ښه او څو فلمونه تاسو ویل چې تر اوسه به مو پکې کار کړی چې بشپړ شوي دي تقریبا 10 نه زیات فلمو کې ما کار کړی دی او زما اولنی فلم چې و سکین آن سکین په نوم باندې دی چې یو وړوکی شانتې رول مې پکې درلوده او په 2023 کال کې د دې شوټینګ خلاص شو او که چېرته څوک درته دغه وړاندیز وکړي مثلا یا خپله داسې فکر وکړي چې یو افغان فلم جوړ کړه د افغانستان په باره کې وبه کولی شي انشاءالله حتما کوشش کوم او د افغانستان سره تماس لري تګ وراتګ که نه خبر د افغانستان په حالاتو دا خو طبیعي خبره ده چې خپل وطن دی حتما سړی په ارتباط وي او د بد مرغ نه اوس حالات داسې دي چې سړی نشي کولی سفر وکړي او ملک مخکې په سریزه کې یادونه وکړه چې د افغانستان سینما اوس په ښه حال کې نه ده طبیعي ده چې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي هغه د سینما سره علاقمندي نه لري او طبیعي ده چې ډېر وخت به ونیسي خو دغه څه چې ته مثلا په جرمني کې دلته کوې دوی تا ته د افغان په نظر ګوري که د جرمن په نظر دغه هغه خو به نه په اصطلاح چې هغه مهم رول در نه کړي یا درته ووایي چې ته خو اصلي جرمن نه یې او تا ته موږ رولونه نه درکوو یا توپیري چلند وکړي داسې څه دې احساس کړي دي تر اوسه پورې داسې کوم څه پېښ شوي نه دي او همیشه په سینما کې دوی غواړي چې له هر نژاد نه له هر ملیت نه له هر ملک نه لوبغاړي ولري ځکه تر اوسه پورې داسې کوم توپیر پېښ شوی نه دی او هر چاته په خپل نقش کې خپل رول کې ځای شته دی دوی دغه هغه چې جوړوي که نه مثلا فلمونه جوړوي په فلمونو باندې زیات لګښت راځي دا طبیعي خبره ده چې کله یو فلم جوړیږي تر 100 میلیونه پورې مصرف پرې راځي او دا په فلم پورې هم اړه لري چې دا د 100 دقیقو لپاره فلم دی د 100 ساعتو لپاره فلم دی په کوم ځایو کې دا لوکیشنونه انتخابیږي په دې پورې اړه لري او څنګه یې ګورې د سینما نننی حالت ځکه چې نن سبا خو د آنلاین دنیا دومره زیاته شوله چې اکثره خلک په آنلاین کې مثلا فلمونه ګوري یا وخت ورته نه لري ستا په نظر ځکه ته نوی دی هغه ته راغلی ځوان په دې برخه کې
مخکې به مثلا 50 کاله مخکې سینما طبیعي ده چې له اوسني سره فرق لري. تا ته څنګه ښکاري د سینما آینده راتلونکې څنګه درته بریښي؟ دا طبیعي خبره ده چې په آنلاین سیستم باندې اوس هر څه مخته ځي. خو څه چې د ما تجربه د شخصي تجربه په آلمان کې آلمانیان یو ښه عادت لري چې خپل هر څه تولیدات چې وي دوی سپورټ کوي، حمایت کوي، که فلم وي، که سینما وي، که د لوړو زده کړو په برخه کې وي، هر برخه کې چې وي دوی سپورټ کوي همیشه. او ستا داسې نیت دی چې ته خپله فرضاً یو کمپني ولري او شرکت ولري چې وکولی شي فلمونه جوړ کړي، په هغې کې خلک وګماري او کارونه ورکړي، داسې څه پلان دی که نه؟ تر اوسه پورې داسې څه پلان نه لرم، او که چیرې داسې پلان مخته شو حتما. نو پلانونه دې څه دي ستا د سینما په برخه کې چې کوم بدلونونه مثلا په نظر کې لري چې په ځان کې راولې، په آینده کې راولې؟ زما کوشش دا دی چې د یو افغان تابع په صفت باندې په سینما کې هغه شی وړاندې کړم چې څه د موږ کلچر، د موږ د دین او د موږ د افغانیت په خلاف نه وي. همیشه مې کوشش دا دی چې داسې نقشو کې ولوبوم چې په آینده کې څوک ونه وایي چې دا افغان دی، د افغانستان نه راغلی دی او دا نقشونه د کلچر سره مخالفت لري. همیشه کوشش کوم چې ښه نقشونه کار نو څومره ستاسو خبرې ته غوږ نیسي؟ ځکه معمولا په داسې ځایونو کې لکه جرمني دلته دا د کډوالو سره یو ډول معلومیږي چې حالت هم په د آخرو وختونو کې یو څه بدل شوی دی او هغسې ښه نه دی لکه پخوا چې و. د دې دلیل یو دا دی چې دلته دا ځینې ملتپال ګوندونه یا حتی د کډوالو ضد ګوندونه واک ته راغلي دي، یا د خلکو روحیه بدله شوې ده، او یا په خپله ځینې کډوال هم ناسم کارونه کوي. نه تا ته دغه احساسیږي او په سینما کې هم دغه انعکاس درته بریښي؟ له بده مرغه باید ووایم چې په دې اواخرو کې زموږ خپل هېوادوال داسې بعضې کارونه وکړل چې د ټولو کډوالو نوم یې بد کړ. او زه کوشش دا لرم چې د یو ښه کډوال تصویر وړاندې کړم، د یو ښه افغان تصویر وړاندې کړم، او کوشش مې همیشه همدا دی. او څومره ستا په رولونو کې یا په سینما کې په فلمونو کې یا ستا همکاران چې در سره دي، ته څومره احساسوي چې د هغوی وضعیت او دریځ هم بدل شوی دی د کډوالو په برخه کې؟ د سینمایي په چارو کې چې کله موږ خپل کار بوخت یو، تر اوسه پورې ما داسې چلن نه دی لیدلی په دې چې دلته د هر چا خپل کار معلوم دی، د هر چا خپل نقش معلوم دی، خپل کار کوو او بغیر له کار کوم اړیکې نه لرو. یعنې دغه طبیعي ستا نه دی احساس کړی چې ستا په باره کې د ستا همکاران خصوصا ستا مشران داسې تا ته داسې فکر پیدا شي چې د دوی چلند خراب شوی دی ستا سره؟ نه، ما سره دوی چلند ښه دی په دې چې دوی ګوري چې څه توپیرونه دي د ښه افغان او د بد افغان ترمنځ، او همیشه دوی له خوا نه زه تشویق شوی یم چې په دې عمره کم وخت کې ما دومره پرمختګ کړی دی او ژبه مې زده کړه. دلته چې کله زه راغلم دلته خو نوی کلتور و، نوې ژبه وه، او د الماني ژبه لږ سخت هم دی. دوی چې ګوري چې کوم کارونه ما تر اوسه پورې کړي دي، کله کله دوی خپله هم راباندې ویاړي. څو کاله د کار وکړه په سینما کې او څو کلن وې چې راغلی؟ ته به حتما وړوکی وې، دا د خپل د چا خبره هغه د بلاغت عمر ته به نه وې رسېدلی؟ زه 23 کلن وم چې راغلم آلمان ته، او اوس عمر مې 34 کاله دی، او ما چې خپل اولنی فلم شروع مې وکړه د 2023 کالو. او اول فلم څنګه درته ښکاره شو؟ سخت به و که نه؟ رول یې چې درک مثلا ډارېدې، یو ډول وارخطا وې که څنګه؟ په اول فلم کې خو طبیعي خبره ده چې که سینما په برخه کې یا په هر نورو چارو کې سړی چې تجربه ونه لري او په هغې څانګې کې لوړې زده کړې هم ونه لري، لږ زره استرس او ډار وي. او زما نقش چې و اضافي نقش و، هغومره ډېر مشکل هم نه و، ولې کوشش مې کوو چې مخته یې یوسم. او چا تشویق کړی د سینما؟ ستا خپل هغه وه که کورنۍ هم در سره مرسته وکړه چې دې برخې ته ورشه؟ که رښتیا رانه وپوښتې د ټنای صاحب، ما خپل کوشش وکړ، زما خپل علاقه وه او تقریبا ډېر کارونه مې مخته تللي وو چې کورنۍ خبر هم نه وه. نو ته ولې دا اندېښنه وه در سره چې که دوی خبره شي دوی به خفه شي یا به اجازه در نه کړي؟ نه، دا اندېښنه نه وه، ما غوښتل چې دوی ته یو سرپرایز وي. بیا چې خبر شول څنګه و؟ د دوی عکس العمل څنګه و؟ کله چې دوی خبر شو، ما دوی په یو بل ډول باندې خبر کړو
کله چې زما اولنۍ مصاحبه چاپ شوله په الماني ورځپاڼه کې، بعد هغه نه ما چې خپله د ورځپاڼه په فیسبوک پاڼه کې شریکه کړه، بعد هغه نه ټول دوستان او فامیل خبر شو. او عکس العمل یې څنګه و؟ د چا عکس العمل مثلا ښه و، د چا بد و د کورنۍ برخه کې؟ فامیل خو طبیعي خبره ده چې کله یو د کورنۍ یو غړی ښه کار کوي، په افتخار کوي، خوشحالیږي. بله. او له بده مرغ نه چې ما یو بل شی تجربه کړه، بعضې داسې دوستان هم وي چې سړی په ښه کار باندې متاسفانه خفه کېږي. یعنې و داسې دوستان؟ بله. د دوی عکس العمل څه و درته ویل چې یاره چندان رول نه لري یا چندان کار نه کوي یا د بېمانا کار دی، څه یې درته ویل؟ په ویلو باندې خو څه نه دي ویلي دي، په ویلو باندې خو دوی ځان نه ښیي چې خفه یي، خو کله چې زما د سوشل میډیا کارونه چې دي زما اډمین مخې ته وړي، او کله کله زه نیم ساعت یو ساعت چې وخت پیدا کړم شپې له خوا نه ګورم چې هغه کوم دوستان چې دي خپل د نږدې دوستان نږدې فامیل نه راځي ګوري زما ټول کارونه، او نه څه لیکي نه لایک کوي، نه سړی احساسوي چې دوی خوشحاله نه دي. یعنې دا یو ډول حسادت شته که څنګه؟ دلیل یې څه دی چې دوی نه خوښوي؟ حتما حسادت دی. او ته خپله داسې حسود خو نه یې، ستا سره خو به دا حسادت نه وي چې بل څوک مثلا راشي او دوه درې افغانان نور همدغه برخې ته راشي او ته به ورسره همکاري وکړې که ته به ورسره رقابت او سیالي وکړې؟ نه سیالي او رقابت خو هېڅکله نه کوم. دا به زما لپاره د ویاړ ځای وي چې زموږ خپل افغانان که په جرمني کې وي او که په نورو اروپایي ملکونو کې وي، زه په تماس کې یم. زموږ ډېر افغانان دي په فرانسې کې دي، بلجیم کې دي، او موږ همیشه چې کوم کار وي حتما له یو بل سره شریکوو. نو ته اوس خو یوازې ته یې که نه داسې په اصطلاح هغه مهمه څیره چې په فلمونو کې کار کوي، نور افغانان هم شته در سره او که نه؟ تر اوسه پورې کوم افغان سره زه مخ شوی نه یم، او په جرمني کې تر اوسه پورې زه کار کوم. داسې هوډ لرې چې نور افغانان هم راشي دې برخې ته؟ زما کوشش همدا دی، او همیشه په ارتباط کې یم له نور سینمایي لوبغاړو سره. څرنګه مې چې یادونه وکړه په فرانسې کې، په بلجیم کې، او چې کله دلته په آلمان کې کوم پروژه وي حتما ولې نه. او ته فکر کوي چې څه په کار دی دې لپاره چې یو څوک غواړي چې د سینما لوبغاړی شي، مثلا اکټر شي، د دې لپاره څه شته ضرورت دی؟ د سینما په هکله باندې چې یو غلط نظر خلک لري، هغوی فکر کوي چې حتما باید لوړې زده کړې وکړي په دې برخه کې، او زه کاملا متفاوت احساس لرم. سینما کې کار کول اول باید استعداد ولرې، علاقه ولرې. څرنګه چې یادونه مې وکړه ما لوړې زده کړې نه دي کړې په دې سینما په برخه کې، ولې ما عملي کار مې شروع وکړ. جرأت غواړي، بعضې مهارتونه دي چې باید سړی زده کړي، او سړی کولی شي ډېر اسانه طریقې باندې سینما ته لاره پیدا کړي. او په د خپلو منځونو خو هلته بې دا رقابتونه نشته، مثلا څوک یو څوک رامخته کوي چې هغه د کار نه دی موقع ورکوي او یو بل چا مخه نیسي، دغه شی تا احساس کړی دی؟ نه، په جرمني کې داسې کوم کار نشته دی. زه خپله له 3-4 کمپنیو سره قرارداد لرم. دوی ګوري چې مثلا یو نقش وي چې په هغې کې یو کس وي چې زما په څیرې باندې وي، یا کومې ژبې چې زما زده دي ضرورت ورته وي، هغه نقش ما ته راکوي. داسې نه کوي چې کوم شی چې ما ته برابر وي هغه بل چا ته ورکړي، داسې نشته دی. یعنې په اول خو دا چې څو ژبې دې زده دي تا؟ ما تقریبا پښتو دری خو طبیعي خبره ده، الماني ژبه مې زده ده او انګلیسي او اردو ژبه باندې هم پوهېږم. یعنې 5 ژبې دې زده دي. او په سینما کې فکر کوئ چې کله چې دا رولونه خلک لوبوي که نه، مثلا ته فکر وکړه چې ته د عربي فلم کې کار کوي او عربي هیواد لپاره ته یو فلم ډکوي، دې لپاره حتمي دی چې ته عربي زده وي که نه؟ نه، ما په برلین کې یو شوټینګ درلودو په عراق کې د ژورنالست صفت باندې د مناق شو چې په د جنګ سایه کې یو ژورنالست رقم باید وي، چې کله دوی غواړي چې ته په عربي ژبه باندې خبرې وکړې، دا طبیعي خبره ده چې تا ته ټکس درکوي، او هغه ټکس سړی کولی شي چې تمرین وکړي، او تمرین له کبله کولی شي سړی دا مخته یوسي. ځکه چې کله کله که فکر دی مثلا د افغانستان په اړه یو فلم ډکېږي، دا سړي ته خوند هم نه ورکوي چې ته یو څوک دی، یو بهرنی دی، او هغه خبرې چې کوي په پښتو باندې، ځکه هغه د افغانستان په اړه دی که نه، د پښتنو سیمه ده او هلته د فلم هلته جوړ شوی دی،
هغه هنرمند چې یا هغه څوک چې په دې برخه کې کار کوي د هغوی ژبه ښه نه وي او حتی سړی نه پوهېږي د دې دلیل څه دی نشي کېدی چې بل څوک د هغه خبرې وکړي که نه که حتما باید همدغه کس چې فلم کې رول لرلی دی هغه باید وغږېږي زما په اند باندې د فلمونو کمپنۍ یا پروډکشنونه اول کې کوښښ کوي چې داسې یو کس پیدا کړي که د افغان په صفت باندې وي یا د افغانستان په هکله باندې وي د دوی داستان یا فلم کوشش کوي چې افغانان راوبلي د پروژې لپاره او چې کله نه وي د مجبوریت خبره وي بیا زرګی بل کس نیسي او غواړم چې په همدې هکله بله پوښتنه مې فکر ته راغله چې د افغانستان په اړه چې کله فلمونه جوړیږي دوی څومره دقیق دي او څومره دوی مطالعه کوي فکر وکړه چې همدغه جرمنۍ کمپنۍ لاړه په افغانستان کې د افغانستان د کلچر او د تاریخ او د حالاتو په اړه دوی فلم جوړوي کله کله ګیلې دا وي چې دوی هغه حقیقتونه چې هلته تیر شوي دي او یا دي په هغوی نه پوهېږي څومره د دې سره موافق یې دې سره په 100% موافق نه یم په دې چې دوی چې دي مډرن ملکونه دي مډرن هیوادونه دي دوی کوشش کوي چې د یو شي په هکله ښه تحقیقات وکړي او هغه نه چې تحقیقات کامل شو او پروژه مخ ته یوسي په دې چې دوی میلیونونه ډالر سرمایه کوي په یو فلم باندې او دا سمه او رښتیا خبر نه ده چې داسې تحقیقات مکمل نه وي او دوی غواړي چې یو پروژه پیل کړي څومره دوی په دې برخه کې ستاسو مرستې ته ضرورت لري فکر وکړئ د افغانستان په اړه فلم جوړیږي خو طبیعي ده په هغه ډله کې چې ستاسو مثلا همدغه کمپنۍ یا ستاسو دغه ګروپ چې غواړي په افغانستان کې فلم جوړ کړي له نورو نه تاسو ډېر پوهېږئ د افغانستان په کلچر او په ژبه او په دې دغه مشوره دوی اخلي او ضرورت لري چې واخلي چې کله ضرورت وي حتما او په خپله د سینما هنر چې تاسو تر اوسه پورې مثلا پکې اخته یاست تاسو ته څنګه بریښي چې ځینې خلک وي چې له مجبوریته دا کار کوي ځینې خلک چې له شوقه یې کوي ځینې خلک وي چې له پیسو یې کوي پیسې شته په سینما کې پیسې شته دی ولې نه ولې هغه د سړي په کرکټر او نقش پورې اړه لري چې سړی څومره وخت کار کوي څو ورځې کار کوي او نقش یې څه شی دی د نقش پورې اړه لري یعنې معنا ده چې د فیصدۍ په لحاظ داسې فکر وکړي چې 1% خلک به ډېرې پیسې لري دا نور به دومره پیسې نه لري څوک چې په سینما کې کار کوي که څنګه ځینې اکټران مثلا میلیونران دي دلیل یې دا دی چې دوی په فلم کې د فلم له برکته شاهرخ خان دی مثلا د دې دلیل څه دی د دوی شهرت دی د دوی څه کمال دی چې دومره ډېرې پیسې لري څرنګه چې ما یادونه وکړه د نقش پورې اړه لري څوک چې مرکزي نقش لري طبعا چې هغوی ډېرې پیسې اخلي څوک چې فرعي نقشونه لري یا اضافي نقشونه لري د هغوی پیسې کمې وي او له کومه کوي دا شرکتونه چې سینمایي شرکتونه دي پیسې له کومه کوي د همدې فلمونو له لارې که نه که دوی خپله کوم فنډ لري پیسې لري همغه پیسې مصرفوي دا شرکتونه خو ټول تجارتي سیستم دی سرمایه ګذاري کوي په فلم باندې او بیرته څرنګه چې ما یادونه وکړه په جرمني کې یو ښه کار دی چې د خلک سپورټوي چې کله یو فلم بازار ته راشي دوی ځي سینما ته ګوري لکه موږ فلمونه غوندې نه دی چې څوک علاقه ونه لري یا سپورټ نه کوي یا سینما ارزښت ونه لري یا راړ نشي خپل وخت ضایع نه کوي دلته برعکس دی خلک سپورټ کوي حمایت کوي او دوی چې کله یو پروژه مخ ته وړي خپله بودیجه لري خپل بودیجې په اساس باندې پروژې انتخابوي که بیرته راشو ستاسو رول ته او د مرکې وروستۍ شېبې دي غواړم ستاسو په شخصیت لږ څه نور هم راته تم شئ هغه فلمونو کې چې تاسو کار کړی دی داسې فکر درته پیدا شوی دی چې یاره دغه رول زما خوښ نه شو کاشکې له سره مې کړی وی چې پښیمان یې او خوند یې نه دی درکړی داسې رولونه وو تر اوسه پورې داسې څه پېښ شوي نه دي زه همیشه کوشش کوم زه هرې پروژې کې کار هم نه کوم چې کومه پروژه زما خوښ شي زما په طبیعت برابره وي بل هغه نه قرارداد ورسره امضا کوم او نقشونه کوشش کوم همیشه دې لپاره چې ما ته اسانه وي او جالبه وي ډېر پریکټس پې کوم عملي په شکل باندې ځان سره پریکټس کوم چې راته اسانه وي نو آخري پوښتنه دا ده چې په دې وختونو کې د نوی فلم کتلی شو کوم پلان شته کوم فلم شته چې هغه چا چې غواړي چې علاقه لري چې ستا نوی فلم وګوري هغه به څه وي اوسه پورې څرنګه چې ما یادونه وکړه د موږ اولنۍ پروژه سکین آن سکین په نوم باندې په څو فستیوالو کې په نشر ورسېدله په سینماګانو کې او څو جایزې مو ګټلې بله دې نه چې له فستیوالونو خلاص شي انشاءالله سینماګانو ته به راوځي نو په دې وختو کې فستیوال په نظر کې دی چې ورشئ ودې ګورو
په آینده کې تر اوسه پورې کوم بل فستیوال پلان کې نه لرم او زما اخرنی فستیوال چې و هغه په نیدرلند کې یا هالند هیواد کې و. ډیره مننه زبیح خانه، کور ودان کامیابي درته غواړو او په دې هیله چې یوه ورځ ته هم نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله کچه افغان سینما ستوری شي. کور دې ودان. مننه له تاسو نه او ستاسو له وخت نه. هیله کوم. مننه.